فکر باندې شي مینا د کتاب او د قلم د عمر تندې ما لپاره د مرغه منګو تاسو یعنی ډیر وخت وروسته هم دغه سره د دې چې نړۍ په دغه برخه کې ډیره په مخ لاړه ده خو د موږ توجه بیا هم ورته نه ده شوې او د ما هیله به دا وي چې موږ او معارف او ټول هغه اړخونه چې په دغه برخه کې فعال دي دې ته توجه وکړي هغه د علومو د تطبیق مسله ده د منګو تاسو په نبوي عهد کې د ډېر صریح بیلګې مندل کېږي چې کله صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه زده کوي تر هغه بل نوې سبق نه اخلي چې هغه لومړی سبق عملي کړی نه لومړی سبق تطبیق کړی نه زه خپل د لوړو زده کړو د یو مامور په حیث چې د خپل اوسنی وضعیت ګورم ډېر سړی ورته خفه کېږي لومړی خبره خدا ده پخوا به خلکو د علوم په نظري او په تجربي باندې سره بیلول چې دا علوم د اجتماعي علومو ته به نظري علوم ویل او د طبيعي علومو ته دي تجربي علوم ویل چې په تجربه باندې تجربه او تطبیق باندې بنا دي نن سبا خو یو واري هغه ویش ختم دي ټول هغه علوم چې په پوهنتون کې تطبیقيږي هغه که اجتماعي دي که طبيعي دي د کول کېږي یا درسيږي هغه اجتماعي دي که هغه طبيعي دي هغه ټول تطبیقي دي یو ورخم نشته تجربه که عملی ده او که عقلی ده هغه ټول د تجربې دایره ته داخليږي او تاسو چې نور نړۍ وګوري هر پوهنځي او هر ډپارټمنټ هغه کتابخانه او لابراتوار لري ځکه هغه باید چې درس وایي بیرته باید تطبیق کړي منګ او تاسو خو یو واري هغه په خواني تقسیم کې پاتې یو چې دا نظری علوم دي او دا تطبیقي دي یا تجربي دي خو چې کوم علوم ته موږ تجربي او تطبیقي وایو هغه هم نظری پاتې دي په هغه برخه کې موږ تطبیق ته نه یوتلی دا دومره حتی چې یو هغه نظری علوم په پوخانی تقسیم کې نظری حساب او بیا دا تطبیقي دي هغه موږ نه نظری پاتې دي نو دا ډیر نظری کېدل موږ به دې ته ټیل وهلی چې ډیر نظریاتي شوي یو تاسو پوهنتونونو نه خبرې تر علمي کېدو ډیر نظریاتي دي او موږ غواړو چې د موږ معارف او د موږ د لوړو زده کړو وزارت او ورته نور چې کوم وزارتونه او ریاستونه دي بیرته خپل علمي حیثیت ورته را اعاده شي او خپل مجد بیرته ترلاسه کړي د تطبیق د اړخ نه د موږ خلاصه نشته او موږ په دې برخه کې د بل چا هغه نه کوو تقلید نه کوو موږ په خپل لومړني عهد کې صدر اسلام کې د ډېر واضح مثالونه لرو په احادیثو کې صریح روایتونه راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې كنا نحفظ العلم بالعمل موږ به د علم چې یاد ساته هغه په عمل یاد ساته ځکه چې موږ به د علم تطبیقاو نو د عمل دلایل به موږ ذهن ته راتلل نو هغه نظر هم وساتل شو او تطبیق هم وشو که په علم کې د تطبیق برخه نه وي نو بیا به موږ دغه حالت وی لکه دا دی چې 90 کال کېږي چې د افغانستان لوړ زده کړې مزل کوي 90 کال تاسو شاوخوا هیوادونه وګورئ د افغانستان داسې پوهنتونونه شته چې د شاوخوا ډېرو دولتونو د عمر ډېر دی د دولت د عمر نه د یو پوهنتون عمر ډېر دی د افغانستان خو مګر بیا وګوره چې هلته د لوړو زده کړو حالت څه دی او دلته څه دی د هغې ټوله اساسي وجه دا ده چې موږ دلته د علوم تطبیقي کړي نه دي تر هغې پورې چې د معارف نه راونیسه تر لوړو زده کړو تر اخري مراحلو پورې ځکه اخره مرحله بیا دا ده چې د علومو پیشرفت په څه شي کړی دی هغه په څېړنو باندې کړی دی کله چې علوم تطبیقي را نه شي نو هلته په نهایت کې بیا څېړنه هم صفر راځي موږ ډېر کوشش کوو چې د اوسنیو امکاناتو نه ډېره استفاده وکړو څېړنو ته لاره هواره کړو خو ځان راته پکې ناکام برېښي وجه څه ده هلته تهداب نه موږ داسې راغلي یو چې ډېره کمزوري موږ احساسوو نو دغه یو ډېر مهم اړخ دی چې په تعلیم او تربیه کې باید ورته ډېره توجه وشي یو بله موضوع چې هغه موږ ته په نبوي عهد په تعلیم او تربیه کې په مخ راځي هغه تدرج دی پایا په پایا خطل دي هیڅ کلم داسې نه کېږي چې یو څوک یا په یو ورځ ټول علوم ترلاسه کړي او یا په یو ځل نصاب جوړولو په یو ځل
معرف باندې په کار کولو یا یو ځل په لوړو زده کړو باندې په کار کولو هغه د ټول عمر مسؤلیت ادا کی او رفع کی نه. موږ باید پایا په مخ لاړ شو او هر وخت موږ په دې فکر کې اوسو چې د وخت غوښتنې موږ نه څه غواړو او څه غواړي. که چېرته موږ هغه عیني واقعیتونه یا ځمکني واقعیتونه په نظر کې ونیسو نو د موږ او تاسې د نصاب د نویوالي خبره او د وخت د غوښتنو سره د سم نصاب د برابرولو خبره ډیره زیاته یقیني کېدلی شي. په د تدرج په بیلګو کې خو د موږ او تاسې علماو ته بهتره معلومه ده ډېر احکام داسې دي چې په د وحی د لومړي نزول کې هغه احکام نه وروسته په مدني دور کې هغه احکام راغلي دي. مثلا د شرابو د حرمت مسله راځي یا د جهاد د مشروعیت مسله راځي او د متعې د حرمت مسله راځي. دا ټول هغه بعدي احکام دي چې په تدرج باندې په تعلیماتو کې پرمختګ شوی دی. دا د نصاب د بیا کتنې موضوع ډیره زیاته مهمه ده او موږ تاسې په نبوي عهد کې هم د دې یعنې په عموم کې په کل کې ځکه د دې وخت ښوونه او روزنه او د هغې وخت ښوونه او روزنه خو ډیر زیات فرق کوي. خو که سړی دغه دواړه آینې سره مخامخ کوي یا په دې دواړو آینو کې سړی د خپل واقعیت ګوري نو ډیر داسې مسایل موږ ګورو چې په هغه وخت کې په د هغه وخت د شرایطو سره او د هغې چاپېریال مطابق ډیره ښه توجه ورته شوې ده. ما مخکې د سنت د تدوین په اړه خبره وکړه چې دا ډیر په تاخیر شوی دی. د وحی د نزول په وخت کې هم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ځینو شیانو ممانعت کړی دی او ځینو صحابه کرامو چې حضرت عمر رضی الله عنه په دې کې ډېر مشهور چې په دې کې ډېر باعث شوی دی چې دا مؤخر شي. او دا ډول د قرآن کریم د جمع مسله چې دا د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په وخت کې شوی په د هغې نه مخکې حافظانو هلته د تعلیم مسله یو ډول ته وه د زده کړې مسله یو ډول ته وه خو کله چې وروسته راځي د وخت غوښتنې په نظر کې نیول کېږي او بیا د هغې غوښتنو په اساس باندې تعامل کېږي. وروستۍ خبره چې زه په دې مورد کې کومه چې د هغه عهد کې د ښوونې او روزنې تاثیر ته هم ډېر زیات کتل شوي دي. کوشش دا شوی دی چې څوک د دې تعلیماتو د جریان نه ټولنې ته وړاندې کېږي دا یو ډېر بامسؤلیته انسان وي او په دې انسان کې کافي حد پورې تغییر راغلی وي او دا بیلګه په هغې عهد کې موږ د بل هر زمانې نه ډېره زیاته لیدلی شو. مثلا په لومړي عهد کې موږ دا بیلګه هم لیدلی شو چې ځینې خلکو چې د اسلام د راتګ سره غلامان یا مرایان حسابېدل خو هغوی چې کله د نبوي مدرسې نه فارغېږي هغوی د امت امامان حسابېږي د حدیثو امامان حسابېږي د فقه امامان حسابېږي او د دې بیلګې بیخي ډېرې دي. داسې نه ده چې یو دوه کسان دي. نو سړی کتلی شي چې دا په دې نصاب کې څه ډول ته مواد ځای په ځای شوي وو چې کله د دې نصاب نه یا د دې مدرسې نه انسان فارغېږي د یو غلام په حیث ورداخلېږي او بیرته چې د دې نظام نه فارغېږي هغه د امام په حیث باندې وي او هغه د سترو صحابه کرامو سره او د سترو علماو سره هغه بیا هم منصبه وي. دغه ډول ته د موږ او تاسې تعلیمي او تحصیلي سیستم باید عیار وي چې هغه کوم هدف موږ غواړو هغه هدف دپاره پکې ټول عناصر ځای په ځای شي چې که انسان د دې مرحلې نه وځي دغه ډول ته با مسؤلیت انسان او موږ د انسان ته دغه یو افاقیت او فوقیت ورکړی وي چې خود به خود ټولنه هم ورته قانع وي او دی هم په داخل کې هغه خپل مسؤلیت او رسالت محسوسولی شي. یوه بیلګه دا ده. دوهمه بیلګه موږ او تاسې مثلا په یو بل اړخ کې ګورو د موږ او تاسې د غزواتو په امیرانو کې ډېر کشران خلک هم شته. مثلا اسامه ابن زید رضی الله عنه دا یو ډېر کشر سړی او دا یوازینی سړی هم دی چې هغه ټولې غزوات تاسې وګورئ هغه جدا نومونه لري خو دا غزوه چې د په نامه باندې ده
هغه د علما وایي چې د ځوانۍ د وجې نه او دغه چې د یو فوق العاده کار په دغه کم عمر کې کړی دی نو دغه غزوه د ده په نامه باندې نومول کېږي. دی چې د مسؤلیت تر حده پورې رسیږي او په دغه کم عمرۍ کې د مسؤلیت احساس کوي نو دا وجه دا نه ده چې د خپل شخصیت په دغه ډول ته بلکې دا د شخصیت په جوړېدو باندې یو منظم کار شوی دا د داسې یو مدرسې نه فارغ دی چې هغه مدرسه انسان دغه ډول ته به مسؤله کوي دغه ډول ته به رسالته کوي. موږ او تاسې خو نن سبا په داسې زمانه کې اوسېږو چې تر 18 کلنۍ پورې انسان ماشوم دی دا نه د واده کولو مستحق دی او دا نه د بل څه اختیار وای دا ماشوم دی دا که هلکي که دا جنۍ او دې خبرې دا ډېره خطرناکه خبره ده ځکه تر 18 کلنۍ پورې چې انسان ماشوم وي څه معنی دا مکلف نه دی دا د مسؤلیت احساس نه کوي. نه موږ او تاسې باید د خپل تیر تاریخ سره په تسلسل او خپل تیر ثقافت سره په تسلسل دغه حدود باید مات کړو او انسان یو مسؤول موجود په حیث باندې په دې نړۍ کې چې د موږ او تاسې نصوصو تثبیت کړی دی باید موږ او تاسې هم دغه خپلو تعلیمي مراحلو نه دغسې ټولنې ته وړاندې کړو. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي